هیواد ګلونه آبادو ډیر زیات خوند یې وکړو سپیشلی مور بیبي موږ سره موجوده وه دا زمونږ ډیره کامیابي وه او زمونږ ملک نمایندګي کوي او ډیر ښه انداز سره یې کوي او ډیر زیات خوشحاله یو دی نه چې دا موږ کې موجوده وه او موږ پروګرام ډیر ښه وشو نو دوی چې کومې سندرې وویلې لکه پخوا چې تاسو وګورئ دوی سندرې به ویلې موږ واړه تاسو به هم کېدای شي په هغه وخت کې به داسې نو سندرې تاسو اورېدي هغې څه فیلینګ و اوس چې تاسو داسې لایو میلاو شي هغې په باره کې ستاسو بالکل دا خو لیجنډ دا خو پاکستان کې موږ خوشقسمتي ده چې دا موږ په پاکستان کې ده او دا که انډیا کې وه دی به کم نصرت علي خان هو هغې لایف وګوره لایف سټنډر او هغه موږ نه لاړو او موږ اوس دې ټیم کې خلک شته چې به هغه پروموټ کوي خو زموږ ادارې ډېرې کمزوري دي او داسې خلک چې کوم اوس موږ سره موجود دي او دغه قدر چې موږ نه وکړو موږ به ډېر جاړه کوو ډېر به زیات خفه وو موږ غواړو دا چې به داسې خلک پروموټ کوي دا داسې اواز دی سرولی اواز دی چې دا به زموږ په زړونو کې همیشه آباده دی سر دا ته هم ووایه چې کله تاسو بچپن او یا څه وخت کې تاسو ویډیوګانې اورېدې نو ستاسو په زړه کې داسې سوال راته چې دوی سره به زه څنګه میلاوېږم یا به څه فیلینګ و څه بالکل دا خو دې داسې ده چې مونږ دا اواز چې دا مونږ وړیکولي کې ردلو په کورونو کې او مونږ اوس چې مونږ واورو مونږ ته هغه فیلینګ دی چې کوم مونږ ته په وړیکولي کې سیم هغه اواز دی ښکلی خو زیات نوره غوښتلی شو او زه خو دا وایم چې داسې خلک پروموټ کوي او دا په اسلام آباد کې داسې پروګرامونه ډېر زیات کېدن پکار دي چې د مینې نوره اضافه وشي خلکو کې مینې اضافه وشي او داسې خلک خوشحاله وي موږ سره موږ خوشحاله وو او ښه انوایرمنټ پیدا شي سر یا دې سره ډېر خلکو لکه مرسته هم وکړي لکه بهر من خو ګورنمنټ چې کوم دی یا داسې ان جي او یا هغو سره لکه مرسته نه کوي هغه څه وجه کېدای شي یا څه کرک علاقه چې هلته کې څوک داسې سرکاري خلک نشته یا چې دوی نیشنل انټرنیشنل لیول باندې هم کړي څنګه دوی اوس نه پروموټ کوي اوس په دې ټایم کې داسې دا چې زمونږ ادارې موجود دي او پاکستان کې داسې ډېرې ادارې دي چې هغه صرف او صرف داسې خلک چې کم پروموټ کوون پکار دي هغه پکار دي خو دې زمونږ بدقسمتي ده په ملک کې چې میرټ نشته کني دا میرټ زمونږ په مخ کې دا تاسې وګورئ او د سندرې وګورئ چې بای دا کم لیول ته مونږ سره لیجنډ مونږ سره موجوده ده او پکار داسې دی چې بای مونږ داسې خلک راپاسې کو او دنیا ته وښیو چې موږ سره داسې عظیم هستي موجوده ده او ښه ده دې حکومت کې اوس پېښور کې آثار قدیمه والا نوره ملګري راغلي دي شاهرخ خان کور باندې هغه وشو زه وایم چې بای که دغه تاسې نظیر دا زموږ سره موجوده ده که دې باندې تاسې اوس نظیر واچوئ یقین ومنئ چې دې کې به ډېر زیات خلک خوشحاله شي زه عمران خان ته سپیشلی دا ریکویسټ کوم چې داسې لږ نظیر موږ باندې واچوئ پلیز تاسو حدیث ته پخپله باندې یو درې خبرې کوي چې دوی څه دغه دي لکه څه فیلینګ لري او څه دغه لري اوس په دې ټایم کې راځي مور بیبي څنګه حال احوال ده تاسې ښه الله فضل ده مور بیبي نن ما عمر 30 سال دی ما وړکولي کې دا आवाज درلودلی او ماشاءالله هغسې आवाज دی دا سرویل आवाज دی دا او دې باندې محنت پکار دی څومره محنت کوئ دې باندې زیات کوو استادان غواړي شاعر به غواړي بیا به کتابونه لیکي سندرې به لیکي سروکي به وایي هغه به تا ته ښیي موږ دا وایي چې پاکستان کې ما شلو کاله چې دا ګانې کوم اون تر ننه ساته هر افسوس دا خبره چې اوس نور څه پاکستان سره نور څه نه څه ویلی مونږ په سترګو کې جاړه ده څه ووایو ډېر زیات خفه یو او یقین لرم چې دا پله نظیر شي او مونږ غواړو هر په اسلام آباد کې څومره اوسېدونکي دي هغه غواړي چې تاسې راشئ او تاسې وګورئ مونږ حکومت پاکستان نه درخواست کوو چې تاسې ته هغه اهمیت چې تاسې کم ریسپیکټ درکون پکار دي کم ادارو کې تاسو ته مطلب راغورځون پکار دي هلته تاسې راغواړي او تاسې ته هغه مقام درکړي